سلامونه او نیکې هیلې بیا هم ستاسو په درنه چوپړ کې استاد حکمت الله پوپل حاضر شوی یم. نن ورځ په ریاضي کښې د نسبت موضوع غواړو تاسو ته تشریح کړو دا چې نسبت څه ډول عملیه ده، نسبت څه ته ویل کېږي، څنګه په کار راځي، په کومو ځایو کې استفاده ځینې کوو، دا به نن تاسو ته وښیو. هیله ده له موږ سره اوسئ او د نسبت عملیه راسره زده کړئ. نو زموږ نننی عنوان چې دی هغه نسبت دی. نسبت یا په انګلیسي کې ورته وایي ریشیو یا نسبت. نو لومړی نسبت لغوي معنا څه؟ لغوي معنا د نسبت چې د پرتله کول، دا معلومول چې یو له بل څخه دغه عددونه چې د دوو عددونو په منځ کې مثلا موږ نسبت ټاکو، نسبت موږ ته دا راښیي چې د لومړی کمیت له دوهم کمیت څخه څو چنده لوی یا څو چنده کوچنی دی. نسبت پرتله کولو ته وایي، د دوو عددونو په منځ کې پرتله کوي کوم عدد له کوم عدد څخه څو چنده لوی یا څو چنده کوچنی دی. دا لغوي معنا د پرتله کول، یو له بل څخه دا معلومول چې دا لومړی عدد له دوهم عدد څخه څو چنده کوچنی یا څو چنده لوی دی. نو دا خو یې لغوي معنا د نسبت تعریف لري. نسبت څه ته ویل کېږي؟ د دوو همجنسه کمیتونو ترمنځ لاندي رابطې ټاکلو ته نسبت ویل کېږي. که چا ویل نسبت تعریف کړه، د دوو همجنسه کمیتونو ترمنځ لاندي رابطې ټاکلو ته نسبت ویل کېږي. د نسبت چې دی دوه ډوله لري. یو چې دی هغه حسابي نسبت دی او دوام ډول چې دی هغه هندسي نسبت دی. نسبت څو ډوله لري؟ دوه ډوله لري. یو حسابي نسبت دی، بل هم هندسي نسبت دی. هندسي نسبت او حسابي نسبت فرق دا دی چې حسابي نسبت د دوو کمیتونو له حاصل تفریق څخه په لاس راځي، اما هندسي نسبت د دوو کمیتونو له حاصل تقسیم څخه په لاس راځي. حسابي نسبت سره واحد ذکر کیږي، اما هندسي نسبت کې واحد نه ذکر کیږي. حسابي نسبت او هندسي نسبت فرق دا دی چې حسابي نسبت د دوو کمیتونو ترمنځ په منفي سره ټاکل کېږي حسابي نسبت، او هندسي نسبت چې ټاکو د دوو کمیتونو په منځ کې په تقسیم سره ټاکل کېږي. مثلا یو سوال راکړي، یو سوال موږ ولرو، په غواړو چې یو مثال ووایو چې د دوو کمیتونو په منځ کې هم حسابي نسبت وښیو هم هندسي نسبت. مثلا تاسو ته ویل سي وایي د 12 متره او د 14 متره نسبت وټاکئ. د 12 متره او 14 متره نسبت ټاکو. ګورئ، که چیرې موږ ته وویل سي چې تاسو د 12 متره او 14 متره مثلا حسابي نسبت وټاکئ، غواړم چې تاسو ته وښیم چې د 12 متره او 14 متره نسبت څو دی، یا مثلا 18 متره یا 20 متره یا 24 متره او 14 متره. خو موږ کولی شو د هر ډول عددونو په منځ کې حسابي او هندسي نسبت وټاکو. غواړي چې د 12 متره او 18 متره اول حسابي نسبت معلوم کړي. حسابي نسبت وټاکو. کله چې حسابي نسبت ټاکو، د لومړي کمیت څخه به تاسو دوهم کمیت منفي کوئ. له لومړي کمیت څخه دوهم کمیت منفي کوئ. نو له 18 چې 14 کم کو 2 متره. د 18 متره او 14 متره حسابي نسبت 2 متره دی. او که بیا تاسو غواړئ چې د 18 متره او 14 متره هندسي نسبت وټاکئ، هندسي نسبت یې وټاکئ. هندسي نسبت ټاکلو لپاره بیا داسې به کوئ، لومړی کمیت سرعت لیکل کیږي او دوهم کمیت چې بیا دی هغه مخرج لیکل کیږي.
په هندسي نسبت کې واحد اختصاریږي، واحد یې نه ذکر کیږي، پاتیږي 18 پر 14. اوس نو د 18 او 14 ساده کول کوي، اختصار کوي. څنګه چې دا دواړه جفت عددونه دي نو دوی دواړه پر 2 ویشل کیږي. دا پر 2 نه، دا پر 2 8 نه پر 8. دا که جفت دی پر 2 ویشل کیږي مګر دا بیا جفت نه دی چې پر 2 وویشو. دی که پر 3 ویشل کیږي مګر دی بیا نه ویشل کیږي، نور دا نه ساده کیږي. نه پر 8 د دغو دوو کمیتونو هندسي نسبت راشي. نو دا د دغو دوو عددونو ترمنځ د هندسي نسبت چې دی نه پر 8 دی، دی کې واحد نه ذکر کیږي. نو که چا ویل چې د دغو دوو کمیتونو ترمنځ حسابي نسبت پیدا کړئ، تاسو د دې دوو حاصل تفریق پیدا کړئ، دا حسابي نسبت سو. او که ویل هندسي نسبت پیدا کړئ، تاسو هغه لومړی کمیت صورت ولیکئ، دوهم کمیت مخرج ولیکئ، وروسته اختصار په منځ کې وکړئ، دا د دې دوو هندسي نسبت راشي. ګورئ وایي د 18 متره او 14 متره هندسي نسبت نه پر 8 دی. دا څه معنا؟ نه پر 8 هندسي نسبت دی. دا څه معنا ورکوي؟ دا په دې معنا د نه او 8 په منځ کې فرق سوري یو دی. یعنی دغه صورت معنا لومړی کمیت، مخرج معنا دوهم کمیت. یعنی دا لومړی کمیت له دوهم کمیت څخه یو چند غټ دی او دا دوهم کمیت بیا د لومړي کمیت څخه یو چند کوچنی دی. دا په دې معنا. نو څنګه یو چند غټ دی یا یو چند کوچنی دی؟ ګورئ تاسو چې کله د 2 ضربه ضرباني وایست، که موږ ووایو چې مثلا نه 2 18 او 8 2 14، نه 2 18 8 2 14، یو چند چې د 2 ضربه ضرباني اضافه کو 18 کیږي، که یو چند یې کم کو بیا 14 کیږي. یعنی یو چند نه 8 په منځ کې فرق یو دی، یو چند دغه عدد له دې څخه غټ سو او دا بیا له دې څخه یو چند کوچنی سو. دا هندسي نسبت دی. او دا 2 بیا 2 متره چې واحد هم سره ذکر کیږي، دا بیا حسابي نسبت سو. مثلا تاسو ته ویل سي وای تاسو مشته د سوسو وای د 24 متره او د 14 متره نسبت وټاکئ. د 24 متره او 14 متره نسبت وټاکئ. ګورئ که تاسو وغواړئ چې د دې په منځ کې حسابي نسبت وټاکئ، کوم نسبت؟ حسابي نسبت یې تاسو وغواړئ چې وټاکئ. حسابي نسبت چې کله تاسو ټاکئ نو ما تاسو ته ویله له لومړي کمیت څخه منفي کوو دوهم کمیت. له 24 چې 14 کم کو دا یې 8 متره. دا د دې دوه حسابي نسبت یا توپیر یا فرق دی. او که بیا تاسو وغواړئ چې د دې دوه په منځ کې هندسي نسبت وټاکئ، هندسي نسبت چې کله تاسو ټاکئ، هندسي نسبت چې کله تاسو ټاکئ، هغه بیا ما تاسو ته ویل چې هندسي نسبت په تقسیم سره معلومیږي. دا لومړی کمیت په پر صورت سره لیکئ او بیا دوهم کمیت چې دی په مخرج سره یې لیکئ. وروسته به تاسو هندسي نسبت کې واحد اختصاریږي، متر بله متر سره اختصار کو. دلته راپاته دي 24 او 14. فقط دا کسر اختصار کې کوم څه چې پاته کیږي د دغو دوو کمیتونو هندسي نسبت راشي. که اختصار طریقه تاسو ته مثلا نشته مغلقی، تاسو کولی شئ د تجزیه په طریقه باندې هم د دغو دوو کمیتونو د هندسي نسبت یې وټاکئ. څنګه؟ دا رقمه 24 هم تجزیه کوي، 24 چې پر 2 وویشم 12، 12 چې پر 2 وویشم 6، 6 چې پر 2 وویشم 3، 3 پر 3 وویشم 1. او بیا 14 تجزیه کوي، 14 پر 2 باندې 8، 8 پر 2 باندې 4، 4 پر 2 باندې 2، 2 چې پر 2 وویشم 1. اوس نو تاسو داسې وکئ، تاسو به راسئ داسې به وکئ چې مثلا دغه د 24 پر ځای د خپل ضربي عوامل چې دي دا ولیکئ. یعنی 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 3، دا ضربي عوامل ولیکئ. د 14 پر ځای خپل ضربي عوامل ولیکئ، 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 2. وروسته مساوي عددونه سره اختصار کړئ. دې چې کوم مساوي عددونه لري مساوي ضربي عوامل هغه اختصار کړئ. 2 له 2 سره، 2 له 2 سره پاته سول
3/2 دا د 24 متره او 14 متره هندسي نسبت 3/2 او حسابي نسبت یې 8 متره. حسابي نسبت د دې دوو کمیتونو ترمنځ اوږد فرق راښیي او هندسي نسبت د دې دوو کمیتونو په منځ کې لنډ فرق راښیي. دا و د نسبت تشریح. خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې زده کړي. مننه.